شروع شوه. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله پهلوان احمدزی یم او د اختر نه وروسته په چکر راغلی یو. پنجشیر ولایت ده، ماشاءالله ډېر ښه هوا موسم او دا خو تاسې خپله هم وینئ. پنجشیر ښایست موږ مخکې نه ولیدلی، اول وار مې ده په شخصا د ما او ډاکټر صاحب خان وزیر ده موږ سره. د نه پوښتنه کوو چې د انسان په ژوند کې یو چکر ویل سیاحت څومره فایده لري. ډاکټر صاحب مهرباني. ډاکټر خان وزیر ستانکزی یم، ملګرو سره په چکر راغلي یو پنجشیر ولایت ته. ماشاءالله ډېره ښایسته هوا، ډېر ښایسته موسم ده. ملګرو سره بهترین چکر هم درلوده. اوس راورسېدلو د پنجشیر ولایت د احمدشاه مسعود مقبره ده او دغسې هواګانې، داسې یو چکر، داسې یو ریفریشمنټ په صحت باندې مثبت اغېزه لري او مختلف قسمه مشکلاتونه لکه رواني ځینې مشکلات ختموي او ذهني سکون رامنځته کوي. هغه شیان چې موږ کوم کارونه چې موږ روزمره زندگی کې کوو نو طبعا انسان خستګي احساس کوي. دغسې یو چکر، دغسې یو محیط ته راتګ او دغسې یو سفر نه خوند اخیستل زموږ تاسو هغه ټولې خستګیانې رفع کوي او باید دغسې یو چکرونه برابر شي، ملګري چکر ته وځي. پنجشیر ډېر ښایسته هوا لري ماشاءالله او ډېر ښایسته موسم هم ده، باران هم شوی ده پرون تازه او